له فلم په شروعات کې موږ یو سړی ګورو چې لاغي جیمي نومي او هغه اوس د جیل نه بهر روزي او هغه ډایرک یو خپل ملګري ته ځي هلته نه هغه یو ګاډی تومانچه او تصویران او څه ډاکومنټس اخلي او چرته روانېږي او په دغه کاغذونو کې د سړي یو تصویر وي او له هغې باره کې ډېر زیات معلومات هم وي. جیمي بیا ډایرک له هغه سړي دفتر ته ځي او هغه په دفتر کې هلته کې مړ کېږي. خو دې نه پهله که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ورکوډې غونډې کې منت دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ چې زما هر نوې ویډیو تاسو ته راځي. بل خوا ته جیمي هغه خپل ملګري ته ځي او هغې ته نورې پیسې ورکوي او ورته وایي چې ماله نور څه معلومات راکړه. بل خوا ته موږ یو کیلر ګورو چې هغې ته چا میسج کړی وي او ورته وایي چې جیمي مړ کړه. بل خوا ته له FBI په دفتر کې یوه جینۍ له جیمي په باره کې ډېر زیات معلومات راغونډوي او دغه جینۍ یو بل ملګري ته وایي چې څو کاله پهله جیمي او له هغې ملګري یو بینک ته تللی و هغه بینک یې لوټ کولو. هغوی خو هغه بینک نه ډېرې پیسې وویلې خو بدقسمتۍ سره د دې دغه خبر یو بل ګینګ ته چا ورکړو او د هغه بل ګینګ کسانو په دوی باندې حمله وکړه ولې چې دې سره ډېرې زیاتې پیسې وي او هغه پیسې دوی یوازې خوړې او دغه کسانو جیمي او د هغې ورور هم ونیولو او بندي کړو او دوی نه ډېر زیات معلومات اخیستو. خو جیمي خپل ورور سره ډېره مینه کوله او دغه لپاره هغې دغه خلکو ته ډېر زیات انفارمیشن ورکړو. خیر انفارمیشن ورکولو نه پس ته هم دغه ګینګ کسانو دې معاف نه کړو او د جیمي ورور یې هلته کې حلال کړو او مړ یې کړو او هغې نه پس ته جیمي هم په یو ډز باندې ولي او هغه مړ کړي. خو جیمي چې کله هسپتال ته راشي او د هغې اپریشن وشي اپریشن په دوران کې د دې دماغو نه هغه ګولۍ روکاږي او دا دلته کې بچ شي او دغه جینۍ پوه شي چې جیمي اوس د خپل رور بدله اخیستلو لپاره به نور کسانو پسې هم ځي او بیا هم دغه شان د جیمي خپل دویم ټارګټ پسې روان شي او دغه سړي خپل کور ته یو جینۍ راوستې وي او هغې سره زیاتی کوي. دغه دوران کې جیمي هلته کې راځي او جیمي چې دا څنګه ګوري هلته کې یو ډز باندې ولي مړ کوي. هغه کیلر هم جیمي بزي شوي وي او دې پسې دلته کې راشي او جیمي چې څنګه هغه کور نه وځي دغه کیلر پې شاته یو ډز وکړي او اچانک دوی په یو بل باندې ډېرې ډزې وشي خو جیمي هم بیا هلته کې په حیا کې وتښتېږي. بل خوا ته یو پولیس چې همفریز نومې وي هغه خپل کور ته راغلی وي خو د هغې ښځه هغې نه ډېره زیاته غوسه وي ولې چې هغه بلکل هم خپلې ښځو او بچو ته ټایم نه ورکوي. همفریز خپل زوی په ګاډي کې کینوي او هغه سکول ته بوځي. دغه دوران کې دې ته څوک ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې هلته کې یو سړی چا مړ کړو او ورته ووایي چې زر دلته کې ځان راورسوه. همفریز چې کله دلته کې راورسېږي نو دې ته دا پته ولګي چې کینت په ډېرې خلکو سره زیاتی کولو هغې نه بې ویډیوګانې هم کولې. دغه پولیسو جینۍ ورته ووایي چې دلته کې خلکو سره نور سړی هم وکتو کوم چې په جیمي باندې حمله وکړه. بل خوا ته هغه کیلر په کور کې ناست وي او ډېر زیات غوسه وي ولې چې دې خپل میشن نن پوره نه کړو چې جیمي مړ نه کړو او د دې یو انډیواله چې لیلي نوم وي هغه هلته کې ناسته وي خو هغه ورته ووایي چې پریشانه کېږه مه که نن نه سبا به ته دا کس مړ کړي او پیسې به واخلي. او دغه کیلر چې کله دا خبره واوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او دغه جینۍ سره واده کولو ته راضي شي. بل خوا ته جیمي په ګاډي کې خپل یو زړې انډیوالې کور ته راشي خو کله چې جیمي دا وګوري چې دغه جینۍ واده کړی دی او یو خاوند هم شته جیمي ته خپل ماشوم باره کې تپوس وکړي کله چې دا جیل ته تلو او دغه جینۍ په خېټه و خو دغه جینۍ ورته وایي چې هغه ماشوم ما ځان نه اخوا کړو ولې چې ما نه غوښتو چې ما تا سره خپل ژوند کړی وی. جیمي چې کله دا واوري هغه ډېر زیات خفه شي او هلته نه ترې لاړ شي او دغه جینۍ ورته وایي چې ما همیشه غوښته چې ته خپل ورور بدل واخلې. بل خوا ته هغه کیلر او لیلي په یو کلیسا کې یو بل سره واده وکړي او یو ځای ته لاړ شي. دغه کیلر ورته وایي چې زه د جرم دنیا پرې غوښتل غواړم او تاسو یو نوې زندګي چالو کولو ته تیار یم. بل خوا ته جیمي د خپل دریم ټارګټ په انتظار باندې یو ځای کې ولاړ وي او هغه دغه سړی په یو کلب کې ګوري چې د نځي او دې ته یاد شي چې څنګه دغه سړي زما ورور زما په مخامخ باندې ترې مرۍ کټ کړې وه او مړ کړی و. جیمي هم دې پسې کلب ته لاړ شي او یو تشناب کې وګوري. دغه سړی چې کله وګوري او ورته وایي چې ما ته پته وه چې ورځ به ته ما پسې راځي او ما به نیسي او بیا دغه سړی خپل یو ګاډ بهر لیږي او جیمي سره هلته کې په تشناب کې کشتي کوي او دغه شانتې دوی هلته کې مقابله چالو کړي خو جیمي دلته کې یو غوزار ته په چاقو په سینه باندې ووایي او هلته نه ترې وځي. بل خوا ته هغه کیلر د خپلې زندګۍ بدلولو په کوشش کې وي خو کله چې هغه جیمي وګوري هغې ته غوسه ورځي او هغه غواړي چې دغه کس مړ کړي او هر څه بیا ختم کړي او بیا د هلته کې هتیار راخلي او د جیمي د مړ کولو په ښه اراده ځان سره کوي خو هلته کې لیلي راشي او هغه داسې کولو دا ایساروي خو کیلر د دې خبره ونه مني او دا هلته نه وځي جیمي پسې. بل ورځ هغه کیلر او پولیس والا له جیمي په تلاش باندې بهر ګرځي او دغه پولیس خپل ملګري ته ټلیفون کوي او له بېګا واقعه ورته هم بیانوي او دغه پولیس ته پوره یقین وي چې دغه له مرې شاته د جیمي لاس دی خو بله پولیس یې داسې کولو نه بلکل انکار کوي او بیا دغه پولیس هغه کلب ته ځي او د ټولې کیسې نه ځان خبروي. بیا دغه پولیس او هغه ښځې ته پته لګېږي چې په دغه حادثه کې دغه تور سړی بچ شوی دی او هغه په یو هسپتال کې پروت دی. بل خوا ته جیمي ته هم دا پته لګېږي او هغه یو ځل بیا سوچ کوي چې څنګه د دې زما ورور مړ کړی و
او هغه بیا هغه سړی مړ کولو لپاره هغه هسپتال ته رخ کوي. بل خوا ته هغه پولیس ته پته وي چې جیمي به ضرور دلته کې راځي او هغه هم دلته هسپتال ته راشي. بیا جیمي اپریشن تیټر ته دننه راشي او دغه سړی په یو ډز وولي او کله چې د ډز اواز دا پولیس واوري هغه جیمي پسې شاته منډه کي او د هسپتال په تخانه کې د هلته کې جیمي وګوري چې روان وي او ډېر زر دی یو بل سره هلته کې به جنګ شي. خو جیمي چې کله دا وګوري چې دا یو پولیس والا دی دی هلته کې مړ نه کي او هلته ته لاړ شي. جیمي چې کله په ګاډي کې روان وي د سو ټلیفون وکي او ورته وایي چې تا زما پلار مړ کو. جیمي ورته وایي چې او ما ستا پلار مړ کو او هغه هلک ورته وایي چې زه به تا کله هم ژوندی پرېنږدم او زه به تا ختم کړمه. او دغه دوران کې د جیمي نظر په هغه کلر باندې پرېوځي کوم چې د هغې شاته په ګاډي کې را روان وي او دوی دواړه په های سپیډ باندې هلته کې ګاډۍ ځغلوي. خو دغه دوران له جیمي ګاډي ټایر وشکېږي او د دغه موقع فایده یې هغه کلر چتوي او دې باندې یو ډز کوي چې په مرۍ ولګي. خو جیمي بیا هم په صدرکه باندې هلته نه خپل ګاډۍ ځغلوي او دا کلر یو ځل بیا ناکامه کېږي چې جیمي مړ نه کو او دا دلته کې ډېر زیات غوسه کېږي او ځان سره دغه عاید کوي چې زه به یو ورځ جیمي مړ کوم. جیمي چې کله کلر نه وتښتېږي نو ډایرکټ خپل کور ته راشي او دا هلته کې خپلې مور باندې تماچه کېږي او د خپلې مور نه تپوس کوي چې اخر زموږ پلار چېرته دی او مړ دی که ژوندی دی. ولې چې جیمي دغه فکر کوي چې له بینک لوټ کولو په ورځ زموږ پلار موږ پسې هغه کسان رالېږلي وو. ولې چې زموږ پلار موږ نه په دغه پیسو کې حصه غوښته او موږ دې ته انکار کړی و او ما له داسې لګي چې هغه کسان موږ پسې خپل پلار رالېږلي دي. خو د دې مور دې ته و چې دا خبره هسې خوښې ده. جیمي خپل مور ته و چې په دغه ورځ زه خپل لور سره نه تلم خو په عین موقع باندې هغه ډرایور انکار وکړو او زه بیا خپل ګاډي ته کېناستم او خپل لور سره لاړم او زما ورور همیشه ما سره ډېر ښه کړي وو ځکه ما هغه یوازې نه پرېغوستو او هغې ته څه پته وه چې په دغه ورځ باندې به زما ورور مړ شي. خو دغه دوران د دې نظر په یو تصویر باندې پرېوځي او دا هلته کې یو جنۍ ګوري کومه چې دې د ورور انډیواله وي او جیمي ته دغه احساس کېږي چې په دغه ورځ باندې موږ سره دې جنۍ دوکه کړې وه او بیا دا د خپل ورور هغه خاورو چتوي او هغه جنۍ پسې ورځي. بل خوا ته هغه پولیس والا چې کله افیس ته ځي نو ټول خلک دې ته ډېر خوشحاله وي او ورته وایي چې تا خو جیمي سره مقابله وکړه او هغه دې عنقریب نیولی و. بل خوا ته جیمي یو ځل بیا یو سړي پسې ځي او دا سړی چې کله جیمي وګوري هغه ډېر ویرېږي او دې د ټینټ نه روځي او بهر لاړ شي او دغه سړی ورته وایي چې زه د ګرجې فادر یم او زه دلته کې ماشومان هم ساتم. خو جیمي ورته وایي چې دغه کارونو کولو سره ستا زړې ګناهګارې خو نه معاف کېږي او دغه سړی ورته وایي چې زه دغه ګینګ حصه ضرور وم خو ما له نه وه پته چې دغه خلک به ستا ورور مړ کوي او دوی خپل ملګري هلته ایسارولو خو دې ملګرو ونه منله او ورته وایي چې زه خو یې صرف راوستی وم چې په دروازه کې ودرېږه او ما ته ولاله هېڅ پته هم نشته او دوی چې په دغه کیس کې خو زه جیل ته هم لاړم او زه چې کله جیل نه بهر راغم زه اوس ډېر زیات بدل شوی یم او دغه ګناهونو ډېره زیاته توبه کړې ده او زه اوس له خپل چرچ مشر یم. جیمي چې کله دغه کیسه واوري له هغې زړه هم ډېر زیات نرم شي او دغه سړی مړ کولو نه بغیر هلته نه لاړ شي. او دغه سړی معاف کړي ورته وایي چې زر خپل کور ته لاړ شه. جیمي بیا یو ځای کې یوازې ناست وي او شاته نه پې هغه کلر راشي او تومانچه ورسره په لاس کې وي. هغه پولیس والا هم په ګاډي کې کښېني او راشي او خپلې ملګري ته ټلیفون وکړي چې زه جیمي نیولو ته لاړم. دغه جنۍ دا خبره واوري او ورته وایي چې ته لږ انتظار وکړه چې تا پسې کله نور پولیس راشي نو بیا تا حرکت وکړه. خو دغه پولیس ورته وایي چې ما سره دومره وخت نشته. بل خوا ته جیمي خپل ډاکومنټ ګوري او هغې کې هر کس دا ګوري کوم چې د دې ضرور دښمن وي او دې کې ډېر ټول خلک مړه کړي وي خو اوس هم یو کس پکې باقي وي او هغه دا کس وي کوم چې دغه کلر یې دې پسې رالېږلی وي. خو جیمي ته بالکل هم نه وي پته چې آخر دا سړی څوک دی. جیمي او کلر هلته کې یو بل مړ کولو ولاوي خو دغه دوران کې هغه پولیس راشي او هغه دا تومانچه په کلر باندې ونیسي او دغه کلر چې کله خپله تومانچه لاندې کېږدي نو دغه پولیس په جیمي باندې ډز وکړي او هغه ولي او دلته کې موږ ته دا پته ولګي چې هغه اخري کس دغه پولیس وي. خو جیمي ته دغه باره کې هېڅ هم علم نه وي او دغه کلر ته هم پته ولګي چې آخر دا کس و کوم چې دې ته پیسې ورکړې وي چې دغه سړی مړ کا او دغه پولیس دغه کلر ته وایي چې د جیمي د ورور انډیواله چې کومه وه هغې به موږ ته ټوله انفارمیشن راکوو او دغه پولیس بار روزي او دغه کلر ته پیسې ورکړي خو دغه کلر دا پیسې اخیستو نه انکار وکړي ولې چې دی خو دغه مړی ونه کړو نو دا پیسې وانلري. خیر دې نه پس دا په خپل ګاډي کې کښېني او د خپلې انډیوالې لرې پسې لاړ شي. بل خوا ته هغه پولیسه د خپل ملګري مدد کولو لپاره هلته نه وځي خو په لاره کې دغه احساس وشي چې دغه پولیس خو همیشه جیمي بچ کولو کوشش کوو او دغه پولیس اوس خو جیمي مړ کړو او د دې لاره خو صفا شوه او دغه پولیس خپلې ښځې ته ټلیفون کوي چې زه درځم خو اچانکه شاته په دې باندې څوک ډز وکړي. دا څوک بل څوک نه بلکې جیمي و چې راپاڅېدو
اصل کې د جیمی په سر کې لالوي او چپ لګېدلی و کوم معنی چې دا بچ شو او ډېر زر هلته کې نور پولیس والا هم راشي کوم ځای کې چې خپل ملګری وګوري خو دغه پولیس د خپل ملګري اصلیت پټولو کوشش وکړ او په اخر کې د جیمی د ژوندۍ مقصد پوره شو دا د خپل ورور شګه په یو سر کې وشیندي او لاړ شي